د غونډې لومړنی ویناوال د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر و. نوموړي خوښي وښوده چې د اسلامي امارت د واحد قیادت تر مشرۍ لاندې د بریالي جهاد په پایله کې دوه مهم هدفونه ترلاسه شوي چې اول د امریکا په مشرۍ د ناټو یرغلګرو ماتې او دوهم د سوچه اسلامي نظام ټینګښت دی. د په خبره د تیرو شلو کلونو برحقه جهاد پر مهال د هیواد ټول متدین ولس له موږ سره مل او همکار و. مولوي عبدالکبیر د اسلامي نظام څخه کلکه دفاع پر ټولو لازمه وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې هیڅ چاته به د نظام خلاف د تحرکاتو او ناوړه دسیسو اجازه ورنه کړي. د په خبره مخکې روان یو لا تقویه کیږو او د دښمن هره دسیسه په نطفه کې خنثی کیږي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال خوست له مختلفو قومونو څخه جوړ ولایت یاد کړ چې د ځانګړنې خوست ته ښکلا وربخلي او همداشان د ادارو مسؤلین د بېلابېلو ولایتونو دي. له هغه وخت نه چې د اسلام مقدس دین دلته رارسېدلی تر ننه پورې دلته مختلفو طاغوتي قوتونو په افغانستان باندې یرغلونه کړي، کله انګریزان راغلي، کله اتحاد جماهیر شوروي راغلی، کله ناټو امریکا راغلی. خو د افغانستان غیرتي مسلمان ولس، د افغانستان ټولو متدینو قومونو د علماو په قیادت کې، د طلباو د حافظانو په قیادت کې د علم په برکت سره د هر وخت طاغوتي قوت، د هر وخت اسلام دشمنه قوت ته غاښ ماتونکي جوابونه ورکړي دي. نوموړي د خپلو خبرو په پای کې د مدرسې استادانو او فارغینو ته د تحفو د ورکړې ژمنه وکړه. ورپسې د امر بالمعروف وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنفي د وینا پر مهال ټولنه کې د عالمانو، شیوخو او فضلاو رول ډیر مهم او وړین یاد کړ. وی ویل د خوښۍ او شکر ځای دی چې د حریت د سپین محمدي بیرغ تر سیوري لاندې تاسو عالمانو د علم الدین د حصول ویاړ ترلاسه کړ. شیخ حنفي زیاته کړه د تیرو شلو کلونو په موده کې دښمن د بشر حقونو په نوم دلته د افغان متدین ملت د بېلارې او ګمراه کولو پراخې هڅې وکړې څو د دوی ذهنیت، فکر او اعمال خراب او ټولنه بېلارې کړي. مګر د علماو فتواو، د مجاهدینو ځوانیو او د فدایانو د وینو څاڅکو د دوی دسیسې او ناوړه پلانونه ورشنډ کړل. نوموړي پر ولسونو غږ وکړ چې د یاد وزارت ملاتړ وکړي. زیاتوله یې اوس په رسنیزو ادرسونو کې ژور اصلاحات راغلي. د خویندو د اسلامي او شرعي حقونو د تامین په موخه د امیرالمؤمنین حفظه الله ځانګړی فرمان په ټول هیواد کې نافذ او د تطبیق وړ دی. د سپارښتنه وکړه چې فاضلان دې په خپلو قومونو کې د ټولنې د اصلاح هڅه وکړي. تیر کې دیني مدرسو او نورو اسلامي مراکزو ته هیڅ پاملرنه نه وشوي، خو اسلامي امارت د تیرو نږدې 3 کلونو په موده کې یادو سپېڅلو مرکزونو ته اړینه پاملرنه کړي. جهادي او فرهنګي شخصیت انس حقانی په خپلو لنډو خبرو کې وویل د شکر اداینې ځای دی چې د دې مدرسې نیالګي په میوه راغلي او د دیني مدارسو په حالت کې ښه والی راغلی. د فارغینو ته په خطاب کې وویل باید په اوسنیو زده کړو بسنه ونه کړئ، بلکې دا درون مسؤلیت په سمه توګه اجرا کړئ. د دندو او چوکیو طلب مه کوئ، بلکې علم ته ترجیح ورکړئ. د امارت واکمنان باید له ولس سره له شفقت او نرمۍ څخه کار واخلي. 2 تنو فارغینو مولوي فضل الرحمن طاهر او مولوي حضرت الله حامد وویل الله جل وعلا شنو ته متوقع تمه ده چې د الله جل وعلا شنو د دین یو خاصه او سالمه تربیه او خاصه خدمت وکړو. لله الحمد مجاهد غیور ورسته او د مجاهدینو د بسار قربانۍ ول برکته په هیواد کې بشپړ اسلامي نظام حاکم شو. موږ د اسلامي امارت له ټولو مشرانو زخته زیاته مننه کوو. منندوی یو متعال رب دې دوی لا هم مزید توفیق او اخلاص نصیب کړي. وروسته ټولو فارغینو ته د دستار پګړۍ ورپسر او په غاړو کې یې هارونه واچول شول.